د 19 کالو هلک د 70 کالو بوډۍ سره واده وکړو ملګرو، او بیا یو کال پس د دې بوډۍ ښځې بیان راغی چې هغه څه وایي. ملګرو تاسو ته پته ده دا ښځه چې ده نو د دې او د دې هلک دا ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې وایرل وې او ډېر زیات ویوز یې پرې راتللو. وخت تېرېدو چې دې هلک ورته ویل یو داسې طریقه کوو که نه چې دا زمونږ دا ویډیو وایرل شي او ډېر زیات ویوز پرې راشي. دې هلک ورته وویل که نه زه به ستا سره واده وکړم، لکه په دې سوشل میډیا باندې به ستا سره واده وکړم نو چې زمونږ دا ویډیو وایرل شي. دوی څه کوي هغه سره واده وکړو ملګرو، د 70 ساله بوډۍ ښځې سره چې واده وکړو نو په هغه باندې تقریبا 70 میلیون ویوز راغلل چې هغه باندې هغوی ته ډېرې زیاتې پیسې رالې او پیسې به راتلې او دې هلک به ځان اخیستلی ملګرو او دې ویډیوګانې به جوړولې. بیا چې لږ وخت تېرېدو که نه چې هغه ښځې څه شوې ویډیوګانې بندې شوې. وویل چې دا ویډیوګانې ولې نه راځي، دا بوډۍ ښځه مړه شوه، څه خلکو به پسې خبرې مبرې کولې چې بیا یو صحافي لاړ که نه په سوشل میډیا چا ویډیو وایرل شي په هغه پسې بیا ځي صحافي پسې ځي انټرویو ته اخلي. نو صحافي پسې لاړ چې ستا ویډیوګانې ولې نه راځي، هغه کور یې معلوم کړو چې ستاسو ویډیوګانې ولې نه راځي. هغه ورته ویلو چې دا خو اول خبره دا ده چې دا خو زما لمسی دی، لیکن موږ په سوشل میډیا داسې ناټک کړی صرف د ویوز دپاره چې زموږ روپۍ پرې راځي، د پیسو دپاره د لایکس دپاره کار کړې ده، لیکن نور په اصل کې دا زما لمسی دی ملګرو. د هغه نه پس ما ویډیوګانې ځکه پرېښودلې د نیا یې وایي چې ما ځکه پرېښودلې چې که نه چې ما ته احساس وشو چې زه خو اوس بوډۍ یم، زما خو د دنیا نه تګ تلو والی یم، نو زه داسې غلطي ما وکړله. اوس په ټوله دنیا کې دا چلیږي چې یو 70 ساله بوډۍ ښځې سره یو نوجوان واده کړی دی ملګرو او نیان وسې و د ویوز دپاره او د لایک دپاره. یو داسې کار مه کوئ چې بیا پرې وروسته ستومانه یې، بیا پرې خفه یې. زموږ دپاره پکې یو اهم پیغام دی چې دا واده شوی دی ملګرو، لیکن هسې په سوشل میډیا کړی دی، لیکن په حقیقت کې خو هغه واده نه دی کړی ورسره لمسی دی، لیکن بلکې په سوشل میډیا باندې اوس داسې چلیږي. زموږ دپاره پکې ټول له پیغام دی چې د ویوز یا د لایک دپاره یو داسې کار مه کوئ چې بیا پرې تاسو وروسته خفه یئ. یو داسې ویډیو په سوشل میډیا مه اپلوډ کوئ چې وروسته ستاسو ته ستوماني، تاسو ته بیا تکلیف وي او تاسو پرې خفه یئ چې موږ دا کار نه وی کړی. نو ملګرو دا ویډیو د نورو پښتنو سره شیر کړئ چې چېرته هم په زندګۍ کې داسې غلطي ونه کوئ بیا به خفه یئ. سوشل میډیا استعمالوئ کامیاب شئ نو په طریقه باندې استعمالوئ، چېرته هم غلطي پکې مه کوئ. او دا ویډیو د نورو پښتنو سره ضرور شیر